السلام علیکم درنو دوستانو، نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې تاسو به وګورئ په کومه طریقه باندې داسې بې شرمه ښځې راوتلي دي چې هغوی د هلکانو نه نمبر اخلي، خاوندان یې هم ورسره مخکې ناست وي او دوی په یو او بله طریقه باندې پردو سړو ته پردو هلکانو ته اشارې کوي او د هغوی نه د موبایل نمبر یې اخلي. دغسې یو ویډیو هم تاسو سره شریکوم. د دې ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شئ چې تاسو دا ویډیو په خپلو سترګو وګورئ. نو دوستانو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم چې یو جینۍ چې د یو هلک نه نمبر اخلي. دا څومره د شرم خبره ده چې یو ښځه خپل خاوند سره بېوفایي کوي او دومره لویه بېوفایي چې خاوند یې ورسره مخکې ناست دی او د دې په سترګو کې دومره حیا او شرم نه راځي چې دا د پردو هلکانو نه نمبر یې اخلي. خو دغه هلک هم د دې نه بیا ریکارډینګ کړی دی او دغه ریکارډینګ یې دغه ویډیو یې په ټیک ټاک باندې شیر کړې ده. دا یوازې د دې جینۍ ګناه نه ده، نه د دغه هلک ګناه ده، بلکې د دې ښځې د خاوند ګناه ده چې د خپلو ښځو ته یې داسې موبایلونه ورکړي دي او هېڅ ترې پوښتنه نه کوي چې هغه چا سره خبرې کوي، چا سره ګپ شپ لګوي یا چا سره تعلق دی. خو بس هر وخت ښځه په موبایل کې مصروفه وي، په موبایل کې اخته وي، خو خاوند یې دا جرأت نه کوي، نه ترې دا پوښتنه کوي. نو ځکه خو ښځې دومره ډاډه شوي دي او هغوی د خپل خاوند سره ناستې وي، خو بیا هم بل چا سره لین جوړوي، بل چا سره لاره جوړوي، چې دا یقینا ډیره زیاته د شرم نه ډکه خبره ده. د دې خلکو په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ داسې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ضرور سره خپل نظر، خپل پیغام شریک کړئ. که غواړئ په آینده کې تاسو د خان کلیک چینل د ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ، نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.